السلام علیکم ګرانو دوستانو. د ماشوم د وهلو او سپکولو تاثیر د هغه پر رواني حالت. موږ مشران، موږ پلار و مور یا حتی موږ روانشناسان، موږ ټول انسانان ځینې غصې لرو، ځینې رفتارونه لرو چې دا رفتارونه د دې سبب کیږي چې ماشوم د اساسي اړتیاو نه تأمین کې د ناتوانۍ حس وکړي، چې دا په مشرتوب کې په یو ضرر باندې راڅرګند کیږي زموږ د ماشومانو په شخصیتونو کې. ګورې زه پروانه زیایي هم ځینې غصې لرم، بعضې وخت د کنټرول څه وځي، کنټرول نه مدیریت. مثلا زه مور یم، زه پلار یم، بعضې غصې لرم، بعضې شیان لرم چې زما خپله نه دي زده، ما خپله غلط زده کړي دي. دا د دې سبب کیږي چې زه څه وکړم، دا د دې سبب کیږي چې زه خپل ماشوم غلط تربیه کم یا خپل ته ماشوم و رفتارونو ته غلط سوژه ورکم، یا مثلا د دې سبب سم چې زما ماشوم متضرر سي. وای هغه رفتارونه چې ماشوم ته ضرر رسوي، یو د تحقیر یا سپکاوی دی د ماشوم، دوام کمال غوښتنه او شرطي مینه، و دغه کمال ته ورسېږه بیا زه ستا سره مینه لرم. دریم کنټرول کول دي، او څلرم تنبیه کول دي، فیزیکي وهل. پنځم عاطفي محرومیت او د احساساتو مهارول دي. شپږم متکي او ځان غوښتونکی رفتارونه دي، او اوم له حده زیات ملامتونکي رفتارونه دي. اتم بدبیني ده. نهم له حده زیاته اسانیونه ده. دغه نه رفتارونه که چیږي مور و پلار وکړي، دا د دې سبب کیږي چې ماشوم متضرر سي. نو اوس راځو دا اړوند خبرې کو، اول یې شرح کوم. دغه به انشاءالله په نو ویډیوګانو کې هر یو جلا جلا تاسو ته شرح سي. نن د تحقیر، سپکول، بی عزته کول یا د ماشوم ذلیلولو اړوند بحث کوو. که چیرې تاسو خپل ماشوم ذلیله کوئ یا مثلا سپک کوئ، ستاسو په ماشوم څه کیږي؟ رخشند وهل په خپل ماشوم باندې، او دا کار نسې کولی، هغه کار چې غلاب وکړه، اصلا ته د نه ستړي زویه، درته ومې ویل چې اوبه سمې واچوه پر لاس باندې. د شوی ګډوه به ماشوم راخیستي، ماشوم به اوبه ور اچوي، پلار یې ورته وایي د نه ستړي زویه، اوبه دلته راواچوه، اوبه چې دلته واچولې ده. اکاکه انسانیت پکار دی، دا ستا اولاد دی، ستا اسکر نه دی. صحیح دی چې پوهه کې، لیکن د خلکو په مخ کې مو ورته وایي چې کور کې یې تنها یې ورته وایي. خاص نمونه ورکول، اولاد ته وایي موږکه، تورکه یې. دا شان هغه مسایل چې ماشوم ته مهم دي مهم نه ګڼل. ماشوم دې ته ضرورت لري چې بازی وکړي، ماشوم دې ته ضرورت لري چې د نورو ماشومانو په مخ کې قدر ورکول سي. ماشوم ډېر شیانو ته ضرورت لري، ډېر شیان ورته مهم دي چې ته مهم نه ګڼې. وایي د ماشوم نظرونه بې اعتباره ګڼل، ماشوم څخه مشوره نه اخلي. په هر رقم چې وي ماشوم سر ټیټی کول، دا یعنی تحقیر کول. دا یعنی تحقیر یا مثلا سپکاوی یا ذلیله کول درته تشریح کړم. زه دسته یو مثال وایم. زما پلار چې و، کله چې زه پیدا سوی وم، زه د پلار اخیري لور یم او د کور کوشنۍ وم، یو څه نازولې وم. نوکرار ما ته به خلکو ویلو دا ازاره د پزې پیته ده، دا زموږ خپلوانو به ګرته ویلو د پرو پزه پیته ده، ازاره یې راته ویل. زما پلار هېڅ وخت ما ته ازاره نه دي ویلي. زما پلار پوهېږي چې ویل، هغه ما ته ویلو د پرو دا رقم چهره ده، پرو چې د دیشو کالو سي برای ښایست معلومیږي، ول د پرو پزه چې دا د دیشو کالو سي سمیږي. زما ټوله پیغلتوب په دې تیر سو چې زه د دیشو کالو سمدیم پزه سمیږي. پزه خو پزه هغه رقم چې مثلا دا یو باور دی، تیپ منلی دی، لیکن زموږ په ټولنه کې نه منل کیږي، زموږ خلک نه په پوهېږي. تیپ دا ثابته کړې ده، بعضې چهرې د 10 کلنۍ وروسته ثابتتوب ته رسیږي. یعنې اوس چې تاسو ما په چهره کې مثلا کوم څه وینئ، که تاسو زه پر 19 یا 13 کلنۍ لیدلې وای، ما دغه رقم ښکلا لکه اوس چې لرم هغه وخت مې نه درلودل، نو ما ته به ورته ویلو دا ازاره ده، توره ده. زما پلار به ویلو یا دا چې د 10 کالو سي سمیږي.
ځکه چې زما پلار زه یو کوچنۍ لور یم، زما پلار هم په اول سر کې ډېر اشتباهات درلودل، لیکن زه په سپینږیرتوب کې پیدا کړې وم او ډېره ورته عزیزه وم. نو دا دنیا به یو رقم و، زما پلار او مور دوی به ماته د دنیا بل رقم ښکاره کول. وایي والدین فکر کوي سپکول، بې عزته کول، ذلیلول دا د دې سبب کېږي چې ستاسو ماشوم ښه چلند وکړي. نه خیر نه، دا ډېر غلط باور دی چې موږ یې کوو. د کوچني په رخشن کولو، د کوچني باندې په غلط نوم ایښول، لکه دا ماته نیم خاندان ماته ازاره ویل، مثلا زما ورور به ماته ازاره ویل، لیکن زما پلار نه ویل. دا فرق لري. پلار او مور په ژوند کې ډېر مهم دي. زما پلار ماته نه ویل چې زما لور ازاره ده، هغه ویل زما لور چې د دېرش کالو سه سمیږي. زه هم په دا امید وم چې د دېرش کالو سه سمیږم. دېرشو کالو ته چې رالم زه یو مسلکي روانشناسه یم. مثلا ماته مهم نه دی چې زه پزه واوسېږم یا چې زما ویډیو یو بل چا پورته کړی او پر سوشل میډیا، بیا خلکو ورته لیکلي وو دا په دا ځای کې د غاښونه یې چوله لري، بیا یې لیکلي وو ول ته خلکو ته مشورې ورکوې، ورڅخه خپل غاښونه چې پټ کړه. اکاکا زه غاښونه څه به وکړم؟ زه یو روانشناسه یم، زه په ژوند کې خپل هدفو ته رسېدلی یم، پر ځان باور لرم، ماته مهم نه دی چې زما غاښونه په ویډیو کې څه رقم معلومیږي. په حقیقي لایف کې، په لایف کې زما غاښونه ډېر نورمال دي او زه ډېر کیوټ خندا لرم. شاید په ویډیو کې هغه ښایست ونه لري، خو ماته مهم نه دی چې زه په ویډیو کې ښایسته راځم. نه دې ته زموږ خلک فکر نه کوي. راځو وایي داسې والدین خپله عمیق رمز یې لیدلی وي چې له امله یې نسي کولی ښه رفتار وکړي. دغه کسان چې خپل د اولادو سره رخشن په ویي، ناکینومان ورته یږدي، د خلکو د مخ څخه یې سپکوي، د هغوی مسایل جدي نه نیسي، یا هغه په یو رقم نه یو رقم خپل ماشوم سرټیټي کوي و نورو خلکو ته. د دوی سره ښه رفتار نه دی سوی او دوی خپله راولاړي ښه رفتار یې زده نه دی چې وکړي. مثلا د دوی پلار دوی ته وعلور کړي دي چې ښه اوبه اچول ور زده کړي، یا مثلا د دوی پلار دوی تحقیر کړي دي د نورو خلکو په مقابل کې، دوی دا زده کړي دي او عملي کوي. چې اوس زمانه چې ده د هوش مصنوعي زمانه ده، موږ باید هڅه وکړو چې سم سو. وایي کلمې کولی سي د ملتونو د جدایي سبب سي. کله چې امریکا پر عراق باندې حمله کول، نه ویل چې زه پر عراق باندې حمله کوم. پېژ امریکا چې ویل زه پر صدام حسین حمله کوم. څومره مهم خبرې دي. وایي ښه دوستي ختم کولی سي کلمې، د میړو د معنی تر مابین طلاق راوستلی سي او د ماشومانو د تباهۍ سبب کېږي. نو خپل د کلمو سره وایي ډېر پام وکړئ. هغه ماشوم چې داسې خبرې اوري له والدینو سره ښه روابط نسي جوړولی او عاطفي غوښتنې یې نه پوره کېږي. کله چې عاطفي غوښتنې پوره نه سولې، ماشوم په صفر کې ضبط سو. یو پوهنتون دی د هاروارد په نامه، د هاروارد پوهنتون او میکلین شفاخانې یو مطالعه وکړه او په 2006 کې دا مطالعه ریلیز کړله. دا مطالعه خلکو ته وویل سپکاوی کوونکی، دا د دوی مطالعه شوه، ول سپکاوی کوونکي او ملامتوونکي خبرې د سختې بدني سزا په پرتله پر ماشومانو کې ډېره ناسازګاري او رواني ستونزې رامنځته کولی سي. یعنې کله چې یو کوچنی وهل کېږي نه، او هغه کوچنی چې د خلکو په منځ کې تحقیر کېږي، وایي هغه کوچنی چې تحقیر کېږي نسبت هغه کوچني ته چې وهل کېږي ډېره صدمه ویني. نو موږ باید دا زده کړو چې خپل اولادونه تحقیر نه کړو. په افغانستان کې دا یو نورماله خبره ده. باور وکړئ زموږ خپلوان به وګورو به ماته ویل ازاریه پیت مخې، یعنې څه چې راته وایي زما پلار ویل زما لور ته ازاره مه وایه، زما د لور چې د 10 کالو سه پزه یې سمیږي. او زه په دې باور وم چې زه د 10 کالو سم پزه مې سمیږي. هغه په دا مابل کې زه روانشناسه کړلم، نور ماته مهم نه و چې زما پزه جوړه سي یا نه. رواني درملنو د مشرانو دا خبره دا ثابته کړې ده. یعنې دغه د هاروارد پوهنتون چې وویله چې سپکاوی کوونکي خبرې او ملامتوونکي خبرې د دې سبب کېږي چې ډېر کوچنی ناسازګاره سي. وایي دا د مشرانو پر تداوي باندې عملي سوله. یعنې هغه مشران چې رواني ستونزې درلودلې، کله چې دوی تداوي سوله، د دوی د ژوند تاریخچه وکتل سول، دوی د دې څه متضرر وه چې تحقیر سوي وه، دوی د دې څه متضرر سوي وه چې ملامتوونکي خبرې ورته سوي وې.
نو راځئ دا زده کړو او اصلاح یې کړو. د والدینو ګذشته د دا سبب کیږي د ښه اولاد معیار وټاکي. تاسو پوهېږئ بعضې وخت موږ وایو چې زموږ ستا ګذشته مثلا ستا مور پلار خوښېدل چې ته چابک کوچنی واوسېږې، ښه درسونه ووایې، دا وکړې هغه وکړې هغه وکړې. دا ستا ګذشته چې د ژوند کې تا تېره کړې ده دا د دې سبب کېږي چې ته ځان ته یو داسې معیار وټاکې چې دغه معیار د ښه ماشوم دی. نو قرار ته کوشش کوې چې خپل اولاد هغه ته ورسوې، او کله چې ستا اولاد هغه ته نه رسېږي نو په تا کې اضطراب رامنځته کېږي، او دغه اضطراب د دې سبب کېږي چې ته د خپل کوچني سره بدرفتاري وکړې، سپک چلند ورسره وکړې، ملامتونکې خبرې ورته وکړې او دا کوچنی وځوروې. راځئ تاسو ته نن زه یو شی در زده کړم چې تاسو پلار و مور هغه معیارونه چې تاسو ټاکلي دي چې دا د ښه ماشوم دي هغه په مسلکي توګه زده کړئ. دغه پلیلیست دا اوس چې تاسو وینئ د سالم ماشوم روزنې پلیلیست دی نه، یا د ماشوم روزلو پلیلیست دی. تاسو دغه تعقیب کړئ، زده یې کړئ. یو مثال اوس تاسو ته وایم. یو روانشناس خپل په کتاب کې لیکلی دی، وایي یو روانشناس دی، وایي زما د 5 کالو زوی و او موږ د یو زوړ اپارتمان په 10م منزل کې اوسېدلو چې دا لیفت یې ډېر خراب و او په ډېر عمر راتلی. وایي کله چې زما زوی ما و مکتب ته بیاوی نو قرار ما ورته ویله چې ژر ژر دې بوټونه په پښه کړه چې اوس لیفت راځي چې موږ پکښې سپاره سو. وایي کله چې زما زوی بوټونه په پښو کوله نو د لیفت دروازه خلاصه سول او همسایګان هم پکښې کې وه. وایي ما خپل زوی ته وویله چې ژر ژر چې بوټونه په پښه که په هېڅ ته ولې ژر بوټونه نه په پښو کوې. وایي بیا مې هغو ته مخ در واړوي چې زه ډېر بخښنه غواړم زما زوی نسي کولی یو کار ژر ژر وکړي. په ډېر غوسه مې د زوی سره رفتار وکړي او په لیفت کې تاسولو. وایي کله چې لاندې تاسولو بس نه و راغلی د مکتب، او زه دې ته متوجه شولم چې ما خپل زوی د اپارتمان د همسایګانو په مخ کې چې په لیفت کې وه ما خپل زوی تحقیر کوي. نو وایي قرار ما خپل زوی کښېنوی. وایي زوی ته مې وویله چې زوی جان زه دغه رقم ګذشته لرم، زما د ښه ماشوم معیار چې زما په ذهن کې د کوچنیوالي څخه جوړ سوی دی دا غلط جوړ سوی دی. زه په دا باور یم چې ماشوم باید ژر ژر بوټونه په پښه کړي، ځکه چې زه چې کوچنی وم ما ته توجه نه کېدل، ما ته بیا ویل چې ژر ژر بوټونه په پښه کړه. زه ما د دې توانایي درلودل چې ژر ژر یې په پښه کړم. دا چې ته د اوس زمانې کوچنی او اوس زمانه تغییر کړی دی، ته نسې کولی بوټ ژر ژر په پښه کړې. ما پر تا باندې غوسه وکړه د خلکو په مخ کې. لطفا زما زوی جانه ته ما وبخښه، ما ته بخښه وکړه. وایي که چیرې ما دغه بخښنه خپل د زوی څه نه وای غوښتې د ډاکټر وایي. وایي دی مکتب ته تللی، وایي دا زما زوی به ټوله ورځ په غم او په د تحقیر احساس بیا کولی. خو ما دا موضوع خپل زوی ته بل رقم تشریح کړل چې زوی جان ګناه په ما کې ده. زه غلط باورونه لرم د ښه ماشوم دپاره. زه غلط باور لرم چې باید ماشوم ټول کارونه منظم وکړي. زه غلط باور لرم. نو چې زه غلط باور لرم زما غلط باور د دې سبب سوی دی چې زه تا تحقیر کړم. غلطي په ما کې ده، ما وبخښه. او کوچنی دا موضوع یې درک کړه او دا موضوع یې هېره کړه. موږ تاسو ته وایو اوکې ستا معیارونه د ښه ماشوم غلط جوړ سوي دي، ستا سره خپله پلاره مور ستا سره بد سوي دي او ته اوس غواړې په هغه رقم میتود باندې خپل اولاد لوی کړې. نه دا کار وکړه. پوه شوه که معیاري رفتارونه زده کړې، کوچني ته وضاحت ورکول زده کړې او د کوچني حمایت وکړئ. مننه چې غوږ مو نیولي.